په انسانانو کې به یو قوم و قبیله پر بل قوم و قبیله باندې فخر نه کوي. تفاخر د حرام دی. ولا يبغي احد على احد، یو قوم به پر بل قوم باندې بغاوت نه کوي، سرکشي به نه ور باندې کوي، تجاوز به نه ور باندې کوي. ځکه الله عز وجل د قومونه صرف د تعارف دپاره پیدا کړي، نور ټوله یو نسل دی، یوه قبیله ده، د یوه مور و پلار اولاد دی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دې ښکاره پیغام سره، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له دې عظیمه پیغام سره موږ ته یو ډېره مهمه خبره په لاس راغله. هغه دا ده چې صرف د قوم په لحاظ باندې انسان ته الله شرافت نه ورکوي، حتی در داسې اندازې که یو سړی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له قوم وي، یو سړی عرب وي، په عربو کې قریش وي، په قریش کې حشمی، خو دغه انسان قدرمن و عزتمن هلته ګرځېدلی سي چې ایمان راوړي او در ایمان وروسته نیک اعمال ترسره کړي او د خپل رب او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کړي. او دغه سړی نسی کولی چې صرف د خپل قوم په لحاظ باندې، د خپلې قبیلې په لحاظ باندې، د خپلې پښې په لحاظ باندې پر یو بل چا باندې ځان افضل او بهتره وبولي چې زه خو نو درته ښه یم ځکه زه پلانکی یم یا پلانکی پښی والا یم یا د پلانکی قوم والا یم، ته هغه نه یې. زموږ او ستاسې په زمانه کې چې انتهایی د فساد، اهل د زمانې کې فساد ډیر دی، په خلکو کې بدعات او خرافات ډیر دي. ډیر خلک دا کوشش کوي چې پر ډیرو قومو باندې ځان صرف په دې خاطر باندې افضل وبولي چې زه عرب یم، او ډیر قومونه بیا دا کوشش کوي چې پر نورو قومو باندې ځان افضل په دې خاطر باندې وبولي چې زه قریش یم. او بعضې قومونه بیا داسې دي چې هغه د حاشمي په نامه باندې یا د سید په نامه باندې بیا کوشش دا کوي چې پر نورو قومو باندې ځان افضل او اعلی او بهتر وبولي چې زه قریشي یم، حاشمي یم، سید یم، نو زه در دا نورو بهتره یم. لیکن د اسلام مقدس دین دا ځای موږ ته نه دی ویلی. د حاشمي قریشي د حاشمي انسان چې مؤمن وي، نیک عملی، دیندار وي، دا یقیني خبره ده چې د دې انسان قدر او عزت د الله د رسول د خاندان په خاطر باندې، د دغه انسان قدر او عزت کول دا په دې باندې الله جل جلاله راضي کیږي، او په دې باندې الله عز وجل مؤمن مسلمان ته د دغه محبت د آل رسول د محبت په خاطر باندې مؤمن ته الله اجر او ثواب ورکوي. خو هرگز هیڅ کله داسې نه ده چې یو انسان د الله او د الله د رسول مخالف وي بیا به هم د ده اتباع کیږي یا به د ده ملګري کیږي یا به د ده قدر او عزت کیږي چې ځکه دی هاشمي دی. که چا دا خبره درته وکړه په دې پوه سئ چې دا دجالین دي، کذابین دي، د الله د دین دشمنان دي، د الله دین تحریفوي.